اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې تازه ګل په جومات کې اعلان وکړ چې څوک د کورونا لپاره احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو ښه خبره دا ده چې لمونځ په کور کې وکړي. اوس به دا واورو چې میوه ګل سره د نورالله په راتګ ولې اندېښنه ده. شیرینې خبره یې که نه نورالله مې داسې د ورایه ولیده چې کلي ته راغلی دی. څه نورالله دې ولیدو؟ زخواره هغه څنګه کلي ته راغلی؟ نور به دې څوک لیدلي؟ نور مې څوک نه دي لیدلي، هماغه و، بل څوک نه و. بچیان یې ورسره تاوېدل را تاوېدل. ولې ته څه وایې چې روژې مې نظر کمزوری کړی که څه؟ شیرینې نظر مې دومره کمزوری نه دی چې زه د نورالله ونه پېژنم. ومې پېژنده خو له نږدې ورنغلم. ما ویل کېدی شي دلته منکر راغلی. هغه زمونږ کور کې څه بلا غواړي چې راځي؟ ما خو د خپل کوره په بد رنګ رخصت کړی دی. همدغه خو وایم که نه چې د دې ځای نه خپتلی دی او اوس بیا راغلی ماشومان هم ورسره دي. البته کډۍ راوړې ده خو په دې نه پوهېږم چې چا به ورته ځای ورکړی. چر چا ځای ورکړی؟ هېڅ غم یې مه کوه چې غم دې له کوره لري سر پې مه خوږوه. شیرینې سر به پې ولې نه خوږوم؟ د نورالله له لاسه زه لږ سرګردانه شوی یم، بیا راته کومه لانجه جوړه نه کي. د لانجو نه مه ډارېږه، هغه تا ته هېڅ لانجه نشي جوړولی. خو نور غم غرض به ورسره ته نه کې چې چېرته اوسېږي، چا کور ورکړی، څه کار کوي. بس نورالله پوه شه او کارونه یې. زما څه کار دی چې زه به ورسره غم غرض کوم؟ زه خو یم چې دا بلا مې د سر نه لري شکرونه به وباسم. خو بیا مې اندېښنه شته په زړه کې چې کور چا ورکړی، هغوی سره یې لانجه را نه شي، هسې نه په هغه کور باندې دعوه وکړي. زما په سترګو یې خلک پېژني، غم به بیا زما سر ته راځي. ملک صاحب خوښه دې نه ده چې په دې مبارکه میاشت کې در باندې یو ښایسته زیری وکړم؟ د څه شي زیری؟ یاسر خو به وطن ته نه راځي؟ نه یاسر دې خدای سلامت لري، هغه نه راځي. بیا نو د څه شي زیری دی؟ غر خو نور چا قبضه کړو؟ ملک صاحب د خلکو د راخپلولو او د ملکۍ د ګټلو ښه موقع په لاس راغلی، خو چې اوس ستا نه خطا نه شي. دا څنګه موقع ده؟ او مطلب شه ما خو پوه که که نه څه خبره شوې، کوم کار شوی؟ ملک صاحب کار هم شوی او خبر هم شوی. مولانا صاحب تازه ګل په جومات کې خلکو ته ویلی دي چې هر څوک دلته جومات ته مانځه ته راځي باید د مانځه نه مخکې او وروسته خپل لاسونه په صابون پاک ومینځي چې تر څو کورونا خوره نه شي. او دا هم ویلي چې هر څوک احتیاط نه کوي بس مهرباني دې وکړي جومات ته دې نه راځي، جومات دې پرېږدي. او دا خو نو ډېره سخته ده چې هر سړی دې رالګېږي د مانځه نه مخکې او وروسته دې خپل لاسونه په صابون وینځي. د خلکو به نور کار نه وي نو بس همدا لاسونه به یو وینځي به، آخر به ترې په دې وینځلو پوستکي واړئ. نو مطلب شه په دې کې ماته څه ګټه ده؟ او زما د ملکۍ سره څه پوله پټی شریک دی؟ ملک صاحب شریک دی که نه؟ تو خو زما خبرو ته یو ځل ښه غوږ ونیسه. خلک په دې خبرو د تازه ګل نه ډېر زړه توري دي، فقط یوه خامه بهانه ورته پکار ده. نو ما ویل چې که داسې وکړو چې موږ بېلې تراویح شروع کړو ستا په ځای کې، نو څنګه به ته به هم تراویحو ته نږدې راوځې او د کلي خلک به هم راځي او تراویح خو هسې هم زه پخپله ورکوم. نو کله به د تراویحو نه وروسته ستا د ملکۍ د ټکي هم پکې یادوو. مطلب شه خبره کې د وزن شته دی، بس زما د خوا نه درته اجازه ده، شروع یې که. ملک صاحب وزن نه ښه پوره درانه خبره مې درته وکړه. بس ملک صاحب بېګا ته به د خیره ستا په دیره کې د خلکو ځای نه وي. هکو بکو تر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو
ځه تی نشو ویلی ما ته غوږ شه زه درته ووایم اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین بیلې بیلې پکې ناسته درخانۍ اوهو خلک تا غونته وای لږې ښایسته ووایه داسې اکو بکو سر واوړو د سیندکو خدای خاطر وکئ لږ په کلاره کښېنئ یو روژه ده بل په کور کې ستاسو دا غوبل لیونۍ به مې کوې لیونۍ مورې نه څه وکړو چېرته لاړ شو موږ به اوس لوبې نه کوو دا خو وړوکی کور دی نو مورې رښتیا وایي که نه موږ خو لوبې کوو همداسې نه کینو هی زما تندی د دا غلو دی زما کاشکې یو ټکی سبق هم ویلی وی اوس به د هغې نه ته وی بدرۍ دې ماشومانو سره دې بیا څه بده ورځ راغستې ده دا ګورې نه کور یې په سر راغستی کور وده سلی پلاره په سر یې راته درد کو ما خو پرېږده زه خو هسې م خدای په عذاب اخته کړې ما د دې ګاونډیانو څه غم په کار دی څنګه د فرید کور دی هغوی به را سره په تکلیف شي بدرۍ دا خو ماشومان دي او ماشومان خو به لوبې کوي نو ماشومانو ځئ د خیره د باندې وځئ مور مه په عذابوئ ښه پلاره نو چېرته لاړ شو غټ سریا لوی کلی دی پکې وګرځئ ځان ته مرګړي پیدا کوي مرګړي هغوی سره لوبې وکئ راځه پرمانه چې ځو پلار رښتیا وایي و سړیه دا ماشومان دې ولې ولېږل نو څه وکم په کور کې هم نه پرېږدي او د کلي نه د باندې هم نه پرېږدي د چرګانو غوندې خو یې کوټنۍ کې نه شو بندولی که نه کوټنۍ کې مه بندوه لږ نصیحت ورته وکړه ښه که دا اوس د باندې نه د چا جنګ راوړي بیا به څه کې هېڅ هم نه کېږي جنګ منګ نشته ځه خدای به خیر کړي ماشومان په لوبو ښه ښکاري د شورا محترمو غړو ملا صاحب کریم خان او ملک صاحب بهادر خانه د دې ناستې په باره کې څه وایي که نه چې موږ د څه دپاره ناست یو مطلب شه دا به درته زه ووایم زمونږ نننۍ ناسته د مشورې په توګه ده او هغه هم دا چې په غر کې له خیره سره کیندنه شروع شي تر څو شورا ته د آمدن ذریعه پیدا شي او په خپلو خپو ودرېږي انجینر صاحب دا خو به ډېر ښه کار وشي چې په غره کې د خیره سره کیندنه شروع شي نو بیا ګورئ څه ده بسم الله کوي مطلب شه د غره کیندنه داسې اسانه کار نه دی په دې باندې انجینر صاحب فرید سره خبره شوې وه رښتیا وایي شورا سره وسایل نشته مسلکي خلق نشته نو په کیندنه کې به ستونزې وي ملا صاحب زه خو وایم چې هېڅ ستونزه به نه وي داسې وکئ چې د کلي یو مخور سړی مشر وټاکئ ټول حساب کتاب به هغه برابر کړي تاسو ولې اندېښنه کوئ او دا چې د کلي مخور څوک دی تاسو یې ډېر ښه پېژنئ مطلب شه خبره دې په ګل بدله خو دا د هر چا د وس کار نه دی ګوره او نم چاته داسې بې قید او بې شرطه د غره کیندنې کار سپارلی شو ځکه په دې خو باور نشته دی چې هغه به د کانونو کیندنه څنګه کوي سمه به یې کوي که نه شورا ته ګټه راوړي او که تاوان ښه چې داسې هم نه کوئ نو بیا څه لاره چاره شته ملا صاحب او ملک صاحب بهادر خانه که څنګه ویم خبره دې ښه ده مطلب شه خو انجینر صاحب دا ووایي چې د سره څه لاره چاره شته دی او که نه و ملک صاحب ما سره لاره چاره شته دی او هغه ده چې مونږه د غر کیندنې کار کوم شرکت ته یا کوم شخص ته په قرارداد ورکو هغه شخص او شرکت چې مسلکي خلک او وسایل ولري ځکه چې دی له دې د غره کار نشي کېدی ښه یعنې ستاسو په نظر کې یو څوک شته دا دومره ترخص چې وهئ خامخا یو څه په زړه کې دي نه مطلب شه زمونږ په زړه کې هېڅ هم نشته دی د قرارداد لپاره به اعلان ورکول کېږي او د دې لپاره ما فورمه تیاره کړې ده بس چې هر څوک وغواړي قرارداد واخلي او د شورا په شرایطو باندې برابر وي بسم الله الله اکبر دغه دی خبره واضح شوه زما په نظر چې دې کې نور چون او چورا په کار نه دي و ملا صاحب ولې نه دي په کار دا شرطونه څه شی دي تاسو ته معلوم دي
که معلوم نه دی اوس به معلوم شي. انجینر صاحب فریده شرطونه څه دي؟ ښه ملک صاحب دا دی همدې ته راځم. ښه اول شرط دا دی چې څوک هم په غر کې کیندنه کوي د کرونا لپاره به احتیاطي تدابیر په نظر کې نیسي، لکه فاصله مراعاتول د کارکوونکو ترمنځ، د میکروب ضد شیان کارول لکه صابون او یا نوره مایه. دریم په کان کې به هیڅکله داسې مواد نه استعمالوي چې تخریب رامنځته کوي، لکه د بمونو په ذریعه د کان کیندنه. څلورم نغدې پیسې د ضمانت په طور د شورا سره ایښودل. پنځم مخکې له کاره ټول وسایل شورا ته وړاندې کول چې شورا ډاډه شي چې آیا وسایل مسلکي دي او که نه. شپږم مسلکي کسان لرل. انجینر صاحب دا شرطونه م خلاصېږي که نه؟ دا خو سمه د اوښ کولمه شوه. مطلب شه بس دغه شرایط دي. اوس چې څوک هم په دغه شرایطو برابر شي بس قرارداد کولی شي. لومړی دې فورمه واخلي، هغه دې ډکه کړي، بس چې هغې کې هر څوک مناسب ښکاره شو شورا به قرارداد ورسره وکړي. یالله خیر. مورې ولې څه وشو؟ دا وګوره زویه خدای بچ کړمه، چا د تیږې ګزار وکړ، زه بچ شوم او شیشه ولګېده. مورې ښه ده چې ته بچ شوې، زما نه خو زړه ګوټ ووته. ما ویل که خدای مکه ته ولګېدې شیشه په تا راوغورځېده. ته بیا م وګوره ژوبله خو به نه یې؟ نه زویه زه د شیشې نه لرې ومه. ته سر ښکاره که چې دا ګزار چا وکړ. د خدای نه جهر شمه، ماشومان شته خو ادب پکې نشته او مور و پلار هم ورته ادب نه ښیي. مورې دا ګزار خو د نورالله کاکا بچیانو کړی و. څه د نورالله بچیانو کړی و؟ ما چې سر ښکاره که نو لیندی په لاس کې وه او منډې والې. مورې زه ورپسې ورځمه. نه زویه ته ورپسې مه ورځه. ولې ورپسې نه ورځمه مورې؟ ګزار یې وکړه او شیشه یې ماته کړله، ویمه چې لږې پوی کړمه. زویا ستا ورتلو ته ځکه حاجت نشته. که ته ماشومانو ته هر څومره خبره وکړې هغوی به یې کله ومني. زه به یې مور پسې ورشم، ګیله به ورته وکړو. ته به مور پسې ورشې؟ مورې ښه ښځه ده خو دا بچي ډېر ناهله دي. وایم خدای خبر شه که د مور خبره ومني چې زه په خپله دې بچو ته ووایم او غاړه ورباندې خلاصه کړمه نو ایله به پوه شي. زویه بس ته بېغمه شه، زه ورځم ورپسې. که زما په ورتګ نه شو بیا به دې کاکا ته ووایم، هغه به نورالله کښېنئ او خبرې به ورته وکړي. په داسې شان خو دلته د هغې شپې نه کېږي. نن یې زموږ د کور شیشه ماته کړه، خیر موږ به ورته هېڅ هم ونه وایو. سبا به یې د بل چا د کور ماته کړي، په چا به یې سر مات کړی، هغې خو بیا خاطر نه کوي، لوی غم به ترې جوړي. پلاره شورا د غر کیندنې په هکله څه پرېکړه وکړه؟ د غر کیندنه کوي که نه؟ هو عبدالرحیم زویه د غر کیندنه کوي او کومه فیصله چې شوې ده زما په نظر ډېره زبردسته ده. نو اخر څه فیصله شوې؟ فیصله دا وشوه چې د غر کیندنه به کیږي، خو دا چې شورا سره وسایل او مسلکي خلق نشته نو د کیندنې کار به د قرارداد په ډول ورکوي او د قرارداد لپاره خپل شرایط وټاکل شو چې د کرونا په ضد باندې احتیاط کول، مسلکي وسایل او خلق درلودل، په شورا کې ضمانت کې ښودل، دا ټولې خبرې پکې شاملې دي. اوس نه که څوک غواړي چې قرارداد وکړي نو کولی شي چې د شورا نه فورمه واخلي او بیا په پچه اچونه کې برخه واخلي. دا د قرارداد خبره زما ډیره خوښه شوه. کاکا خوښه دې نه ده چې په پچه اچونه کې دام برخه واخلي او قرارداد دا وکړي؟ نادیه لوري خبره خو دې ډېره ښه وکړه، په کار خو ده چې عبدالرحیم په دې کې برخه واخلي. دا بیا هم څه د غره کیسه را شروع کړې ده؟ د دې غره نه تاسو تېرېږئ نه؟ یا د الله تعالی نیکبختې په تا باندې دا د غره نوم ولې بد لګي؟ بد را باندې ځکه لګي چې ګټه مې ترې نه ده لیدلې چې دا میرات مړی غر نه وی، د عبدالرحیم خپه به ولې غوسېدله؟ ترورې اوس هغې خبرو پسې مه ګرځېږه. ولې ورپسې نه ګرځېږم؟
خدای مکه که بیا ور باندې څه وشي زما په دې پوستي هلته خوښ نه دی پاتې لا کار کول ترورې الله مهربانه دی هر ځل به تاوان نه کو کیدای شي دا ځل ګټه وکړو نادیه رښتیا وایي مورې چې د غره ساتنه زما په غاړه ده پوسته هلته شته نو بیا د خطر څه خبره نه پیدا کیږي موږ باید د نادیه په مشوره باندې عمل وکړو عمل خو به ور باندې کوو خبره یې ښکلې ده خو چې په دغه شرایط باندې موږ پوره کیږو او که نه کاکا زه خو وایم چې دا به لاړ شي او شورا نه به فرما واخلي دا چې خبره د شرطونو ده په دې هکله به بیا فکر وکړو که نه ښه سمه ده عبدالرحیمه زویه زه ته د فورمې غم وکړه خو ګورې ما سره به ډېر غم غرض نه کوئ زه غواړم چې په دې روژه کې خپل عبادت ته مخه وکړم ځکه چې د کرونا په وجه هسې ما ځان قرنطین کړی دی نو ښه دا ده چې فایده ترې واخلم دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 0 30 50 0 شپږ شپېته 30 50